چانه چې مونځ قضا شي آیا دغه مونځګزار به صرف د فرض قضا راوړي او که د سنتو قضا به هم راوړي؟ ګران کتونکو چې کله د یو مونځګزار نه مونځ قضا شي په دغه مونځګزار باندې د فرض مونځ قضا راوړل دا فرض دي او په دغه مونځګزار باندې د واجب مونځ قضا راوړل واجب دي او په دغه مونځګزار باندې د سنتو قضا راوړل دا سنت دي. خو ګران کتونکو که چېرته یو مونځګزار د فرض مونځ قضا راوړه او کم سنت دي چې هغه سنت د ماسپښین یا ماښام یا ماسخوتن دغه درې مونځونو سنت د دې قضا یې رانه نو دغه مسلمان دغه انسان نه ګناهګاریږي په دې کې څه حرج نشته دی. خو که چېرته قضا راوړه نو دغه مسلمان د ثواب مستحق وګرځېدلو او کم سنت چې د سحر دی د سحر مونځ د هغې قضا راوړل په دې باندې نبي علیه صلات وسلام مبارک ډېر تاکید کړی نو دې وجې نه فقهای کرام فرمایي چې کله د چانه سحر مونځ قضا شي او د هغې سنت قضا شي نو د زوال نه مخکې چې څوک دغه خپل مونځ قضا راوړي نو په دغه مونځګزار باندې دغه سنتو قضا راوړل دا هم لازم او ضروري دي. خامخا دغه مونځګزار به د خپلو سنتو قضا راوړي ځکه چې نبي علیه صلات وسلام مبارک د سحر په سنتو باندې ډېر تاکید کړی دی.